د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. تیر کال د 460 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه بهر ته صادر شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1402 هجري لمریز کال کې د وچې میوې په صادراتو کې له 20 سلنې زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویاند وایي چې تیر کال د 460 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند، چین، پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، جرمني او ترکیې ته صادره شوې وه. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې د الوتنو ډیریدل د وچې میوې د صادراتو په ډیروالي کې مهم ګڼي. په هیواد کې یو شمېر سوداګر بانکي بندیزونه، د سوداګریزو ویزو په ترلاسه کولو کې ننګونې او د هیواد په پولو کې ترانزیټي او سوداګریزې ننګونې په 1402 زېږدیز کال کې د وچې میوې د صادراتو پر وړاندې له اصلي ننګونو ګڼي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. که زموږ له چینل سره تاسو یوځای شوي یاست هیله له چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.